پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. چې اے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تخپل ځان الله تعالی نه فرمانیانو نه بچکا تكن اعبد الناس نو ټولو نه زیات عبادت گزار جوړ شي. مونږ او تاسو عام طور سره هغه سړی ته عبادت گزار یو چې څوک ډیر منځونه کوي، چې څوک نوافل کوي، اوابین کوي، چاشت کوي، اشراق کوي، تهجد کوي اور فرض مون پابندی سره کوي. مونږ او تاسو دې ته عبادت گزار یو چې خپل کې ډیر عبادت گزار دي. او زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې اتق المحارم تكن اعبد الناس. ته د الله تعالی د نافرمانیانو نه ځان بچ کا نو ته غټ عبادت گزار جوړ شي. او دا ځان بچ کول تقوا دا پرهیزګری دی، یعنی ځان ساتل د الله تعالی د نافرمانیانو نه. تقوا د داسې یو عمل دی چې قرآن مجید ټولو نه زیات ترغیب دغه تقوا ولا فرمایلی دی. مونږ او تاسو چې قرآن مجید کلاو نو ټولو نه ړومبني سپاره کې اور اولی پانی کې مونږ او تاسو ته دا ملويږي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. صدق قرآن مجید هدایت دی متقیانو د پاره، پرهیزګارانو د پاره. څکله مونږ بل صفا واړو نو بل صفی باندې بیا ملويږي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اندرنګي موقع په موقع باندې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اندرنګي الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم. اندرنګي الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اندرنګي د تقوا ولا احکامات الله تعالی بار بار بیانوي. اور د روزي مبارک ولا اهم مقصد الله تعالی اندغه فرمایله دي لعلکم تتقون، تاسو متقیان جوړ شو، یعنی تاسو پرهیزګار جوړ شو. پرهیز ځان ستل اور ځان ستل څه شي نه د الله تعالی د نافرمانیانو نه. دې داسې مثال لري لکه یو سړی دی هغه بیمار شي، هغه د شوګر بیمار وي اور ډاکټر ته لاړ شي. نو ډاکټر دې ته دوه طریقې کوي، یو ورته پرهیز کوي اور یو ورته دوايي ورکوي. اوس دغه سړی پرهیز نه کوي اور صرف دا دوايي خوري اور دې سره نور هم د طاقت ولا سيزونه خوري، خو دې به ورسره صحت کله هم جوړ نشي. دا به ورځ په ورځ نور بیماریږي ځکه چې دا پرهیز نه کوي، دا چینی نه ځان نه ساتي، دا خوږو نه ځان نه ساتي. اور بل طرف ته یو سړی دی چې هغه پرهیز کوي، هغه ځان د خوږو نه ساتي، هغه دوايانې نه خوري هم، خو هغه ته به ورځ په ورځ صحت ملويږي اور بیماری نه به دا محفوظېږي. نو پرهیز دا یو اهم چیز دی چې مونږ او تاسو ګناهونو نه پرهیز وکړو. اور بیا ګناه مونږ او تاسو به صرف دا ګورو چې یاره دا کار چې کم ما کوونه دی، ما ورته اراده دی یاره دا د الله تعالی نه فرمانی خو نه دی، دا ګناه خو نه دی، بیا دا ورته ما ګورو. مونږ او تاسو خو دا ګورو چې یاره لویه ګناه دی خو وړه ګناه دی نه، بلکې وړه اور لویه ګناه دا یو برابر دي. د دې ولا ګناه مثال زمونږ علما داسې بیانوي لکه دا زهر دی، زهر او زهر څه لږ وخوري هم تا ته تاوان درکوي او که ډېر وخوري هم تا ته تاوان درکوي. اندرنګې دغه د ګناه ولا مثال دا د اژدهې په شانته دی. اژدها که وړه وي هم چې تا اوچی شي ته مړېږي، او که دا غټه اژدها وي تا اوچی شي نو ته مړېږي. اندرنګې دغه د ګناه ولا مثال دا په شانته د لړم دی. لړم وړوکی وي او د چیچی مړی ده، او که دا غټ وي او د چیچی مړی ده. اندرنګې د ګناه ولا مثال دا په مثال د اور دی، دا په مثال د سکروټې دی. سکروټه وړه وي هم سوځي ده، او که لویه وي بیا د هم سوځي. اندرنګې دغه ګناه ته به دا نه ګوري چې دغه ګناه وړه دی او که دغه ګناه لویه دی. وړه وي او که لویه الله درنه ورباندې خفه کېږي او دا به تا دپاره د عذاب سبب ګرځېږي.
نو دې د واجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اول تعلیم ورکو اتق المحارم ځان ګناهونو نه باج کا ځان د الله تعالی نه فرمانیانو نه باج کا تکون اعبد الناس نو تب ټول نه لوی عبادت گزار جوړ شي